عزیزانو سلامونه یو ځل بیا هم له دې چې روغه جوړه سئ عزیزانو، یو شي ته مو متوجه کومه کله چې تاسې نوي راځئ او د لومړي ځل لپاره درخواست ورکوئ، نو یو شي ته متوجه اوسئ چې تاسې باید د خپلو لکه څنګه مې چې بار بار ویلي دي نوم، تخلص، تاریخ تولد او د دې سره سره د خپلو زده کړو په اړه چیرته مو زده کړې کړي، د کوم کال څخه تر کوم کاله پورې مو زده کړې کړي، د کوم کال څخه تر کوم کاله مو وظیفه یا دنده کړې ده. دا مسایل په لومړۍ ورځ تاسې نه پکار دي او دا لیکل کیږي، نو باید تاسې مفصل په دې اړه د یعنی که چېرته پوهیږئ هم نه، نو باید تاسې تیاری ورته ولرئ. یعنې په دې معنی چې تاسې که چېرته فرض کا په 1990 کې پیدا شوي یاستئ، نو په کورنۍ کې مکتب کې اچولی یاستئ، په ښوونځي کې نو 1990 دغسې دا مسایل سره را جوړ کړئ. که چېرته لرئ هم نه، اخرې ورځ ته هر څه مه پرېږدئ، بیا در باندې فشار ډېر راځي او خپل هغه اصلي کوم مشکل چې دی هغه نه د یاده وځي. تاثیر لاندې راځئ، په ښه شکل یې تاسې ژباړونکو ته نه شئ ویلی تر څو هغې دې ولیکي. نو ستاسې توجه په دې اړه غواړم او پاتې شوه د بسته فورمې خبره، نو مسایل پکې ډېر دي. یعنې باید تاسې د الف تر یا باید خپل ادرسونه د کوم کال څخه تر کوم کاله پورې تاسو په یو ادرس پاتې شوي یاستئ، فرض کا په هماغه ادرس تاسې په خپل کلي کې پیدا شوي یاستئ او بیا تاسې اروپا ته یا خپل سفر را پیل کړی دی او که چېرته 2-3 ادرس باندې تاسو په افغانستان کې دننه هم په یو ولایت کې په بل ولایت کې اوسېدلي یاستئ، تاسې باید هغه مشخص هغه کلونه ولرئ تر څو ستاسې پروسه او دوسیه په شفافه توګه درج شي. مننه. ادب او باز.